شوقي یا مزیدار کوست. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او داسې ښه جامې اغوستل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګومړي نښان ووهئ. مننه. شوقي یا مزیدار کوست یعنې هغه کوست چې شوقي وي. نو کوم کوست ته ویل کېږي؟ لکه څنګه چې تاسو به ډېر داسې اورېدلي وي چې څنګه باید خپله مېرمنه خوشحاله کړو او څنګه په مېرمنې شرمګاه ښایسته کړو. اکثره ټایم داسې راغلی وي چې ډېر د بازار دوايانو سره کولی شي ستاسو د مېرمنې د شرمګاه پاکه کړئ، خو د مېرمنې شرمګاه په دې باندې تاسې پوه نه شئ او په دې تاسې نه یاستئ پوه چې آیا د مېرمنې شرمګاه ولې توروالی پیدا کوي او څنګه یې بېرته شوقي او مزېداره کړو. نو راځئ دلته تاسو ته یوه نسخه کوم چې تاسو کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. هر کله چې تاسو د بازار هغه دوايانې یا هغه کیمیکلداره دوايانې چې کوم ډېر تیزاب لري تاسو استعمالوئ، نو هیله کوم له هغو خلکو څخه چې تاسو له هغو دوايانو څخه ډډه وکړئ. که هم دغه کار ډېر یو داسې کار دی چې هېڅکله هم باید ونه شي، خو باید که غواړئ چې تاسو داسې کار وکړئ تاسو کولی شئ د مشین څخه استفاده وکړئ، یعنې بلیډ یا پاکي څخه استفاده وکړئ تر څو د مېرمنې شرمګاه محفوظه پاتې شي. یعنې په هغه وخت کې تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ په کوم وخت کې چې تاسو باید د ستاسو د مېرمنې شرمګاه تر ډېر حده پورې ببره شوي نه وي، یعنې ویښتان پرې نه وي راغلي. نو په دغه ټایم کې تاسو کولی شئ چې ګټه ترې واخلئ. یعنې که هغه ټایم کې تاسو مېرمنې شرمګاه ډېره د ویښتانو څخه ډکه وي او تاسو د پاکي یا بلیډ څخه ګټه واخلئ، نو تاسو ته بیا لږ زره تاوان هم لري او لږ ګناه هم لري. باید په هغه ټایم کې تاسو لومړی باید تاسو داسې کار وکړئ چې لومړی تاسو په مېرمنې شرمګاه باید د ویښتانو د هغه دوایي سره باید لرې کړئ، خو له هغه وروسته چې کله په یوه هفته یا دوه هفتې چې تېرېدلې نو تاسو کولی شئ د بلیډ یا پاکي څخه د ټول عمر لپاره ګټه واخلئ او د مېرمنې شرمګاه شوقي وساتئ او ښایسته یې وساتئ. د اکثره مېرمنې شرمګاوې داسې تورې وي لکه د تور سکور په شانتې، خو د دې لامل دغه دی چې کله ډېرې دوایانې استعمال شي نو بیا هغه تیزاب د غوښې سره ډېر میلاو شي او د غوښه ټوکه توره کړي. کله مو چې ما تاسو ته وویل چې هر ټایم تاسو یو ځل دوایي استعمال کوئ بیا د ټول عمر لپاره دغه کار وکړئ، یعنې بیا له هغه وروسته چې هر ټایم تاسو ته 2 هفتې وتلي نو تاسو 2 هفتې وروسته باید بلیډ یا پاکي استعمال کړئ. خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم